او دس پس دا دعا وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دسیو کو دا دعا ویللا حدیث مبارک کے راضی د پارا اتواړه دروازې د جنت کولوش د جنت ات دروازې د تکولو پرتی دي چې دی او دسو کې دادو نه چې او دس کې اکثر تی بوند و چپاتی یا تی مخ و چپاتی رامنډي بوي او مانزه ته بودريږي او مټي به بره نا اسباغ الوضو کامل او دس کوا الله گناهو نریږي چې تا او دس تکینه و الله را نوز کچ کچ گناهونه معاف کوي او دس ختم کی خکلے وی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اتواڑا دروازی ورطا دا جنت کولاوش نچی پینزا ٹیمہ تدا کے ہوتا تا پینزا ٹیمہ دا جنت ات دروازی کولاوی او صغیرہ گناہونا دی پاو دس معاف کی گی او دا کبیرہ نا توبہ و باسا نو جنتی بای مونږ حقیقت نه دی پیژندلې د اودس مونږ حقیقت نه دی پیژندلې د مانزه مونږ حقیقت نه دی پیژندلې د مسجد یو صحابي وای د دواړو جهانو سردار یو ورځ وفرمایل مونږ ته خپل واوریدل د دواړو جهانو سردار فرمایي ویړه می غواړي چې خپل رونه می ولیدلې مونږ ورته وی چې د الله حبیب مونږ دی رونه نه یو وی چې نه تاسو زما اصحابي صحابه می رونه می هغه دي چې هغه لا دنیا ته وس راغلی نه دي زبیلی دی نه مو په ما به ایمان راوړي دا امت یادوي لا راغلی وی نه دي دنیا نو صحابي ورته وی ته به خپل رونه بیا پیژنې په قیامت کې چې تعالی دی نه دي راغلی نه دي نو ته به څنګه پیژنې بیا په میدان محشر کې به او پیژنې امام الانبیاء ورته ډېر ښکلی مثال پیش کړو ورته وی چې یو اسی که نه او د هغه تندې سپینې او خپې متکې سپینې او تندې سپینې او دا اس خلق په تکو تورو اسونو کې ورپریدي چې تک تور اسونه لوک تور او پاغی کې ته دسی اس ورپری دی چې تندیم سپینی خپیم سپینی وی دا اس پتاسو نه پدی تورو اسونو کې خطا شي صحابه وین دا بسنگ خطا کیږي ته کې سپینی خپی دی سپین تندې دی او تا په تورو اسونو کې پریخه تک تور نه خطا کیږي وین نه وی دق شان بزما اغرونه په میدان محشر کې پاسی نو دا او دستا او بچی په کومو ځایونو لګېدلې دي نو دا ټول به پړق کوي نو زه به یې د لرې نه پیژنم چې دا هغه دی او دس چې دې کړی دا به پړق کوي او دا به پړق کوي خو اسباغ الوضو چې کامل او دس دې کړی دا به ټول پړقونه کوي د قیامت په ورځ به دې څنګلې پورې دا لاس پړقا کوي ویدا قشان بيدا او دستا اندامونه پړقا کی او زبې او پیجنم چې دا زما اغرونه دي دا به پړقا کی پړقا